موږ په وطن کې ډېر لوی دانشوران شته، ادیبان شته، لیکوالان شته، ساینسدانان شته. تاسو یو بله زیری هم په تاسو باندې دا دی چې ستا د وطن ډاکټران، انجینران، پروفیسران، عالمان، ادیبان دا ټول له تاسو سره ودرېدو. او زموږ وکیلان وروڼه هم، دا زموږ یو ملي فریضه ده، دا د دې وطن د هر بچي یو ملي فریضه ده چې دا به دې وطن ته دې قام ته خدمت کوي. موږ ته پکار دی چې موږ دا پارټۍ په ساینسي بنیادو ودروو، موږ دا خپل تنظیم مثبته کړو، موږ دا خپل تګلیاره د ریسرچ له لارې راولو، موږ دا خپله بیانیه، زموږ خپل سیاست د ریسرچ په بنیاد باندې و ولسونو ته کښېږدو. نو زه دا خواست کوم زموږ د هغه انټلیجنسیا ده چې تاسو پر دې کام باندې ریسرچ وکړئ، زموږ د ټولنو پر خوی باندې ریسرچ وکړئ، زموږ پر تاریخ باندې ریسرچ وکړئ، زموږ پر محکومي باندې ریسرچ وکړئ، زموږ پر پسماندګي باندې ریسرچ وکړئ، زموږ د دشمن پر چال باندې ریسرچ وکړئ. دا ریسرچ راوړئ موږ ته کښېږدئ، سیاسي پارټیانو ته یې کښېږدئ چې د هغې باندې موږ دا کام پر سمه لاره واچوو.